د مرکې پیل په دوه جالبو پوښتنو دی. لومړۍ پوښتنه، آیا د قندهار او کابل ترمنځ اختلافات شته؟ ملا یعقوب وایي چې د نظر اختلافات شته او دا هر څوک لري، اما د ورځې په پای کې ټول په ګډه او په اتفاق یوې پریکړې ته رسیږي. یو ګنګوسې دا دی چې طالبان په دوه ډلو ویشل شوي، یو آزاد فکره طالبان دي او یو شدت پرسته طالبان. خو ملا یعقوب دا ګنګوسې په شدت رد کړې. چې ویان مطمئن کیږي چې د طالبانو ترمنځ اتفاق شته، دومره پوښتنه دا ده چې امنیت څنګه دی، او ملا یعقوب د تمسخر په شکل وایي چې که یو پرتله وکړئ تاسو د سیمې د هیوادونو ترمنځ د امنیت او د افغانستان، زه فکر کوم چې په ډیرو هیوادونو کې به د افغانستان تر ډیرې نمرې په امنیت کې تاسو ورکړئ. دا کیدای شي امریکا ته غیر مستقیم یو پیام اوسي، ځکه امریکا د پاکستان سره ښې اړیکې نه لري او نه غواړي ویې پالي. همداسې د ایران سره او د دوی وضعیت خراب هم ده. او د دې ادعا تاییدي په دریمه پوښتنه کې ده. کله چې د ملا یعقوب نه پوښتنه کیږي یا په افغانستان کې دی شته، او هغه ورته وایي چې اصلا نه. د پوښتنې په دوام کې ویل کیږي چې پس چین، پاکستان او ایران په ګډه سره ناست دي او جلسې نیولې دي او د ویلي دي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې فعاله دي، نو څنګه ته وایي چې نشته؟ او دلته ملا یعقوب وایي چې دا کېدای شي د هغوی یو ادعا وي او د خپلو مشخصو اهدافو دپاره د ادعاوې ولري. دې کې د نه ثبوت وړاندې کولی شي، نه دلایل وړاندې کولی شي او نه داسې کوم شواهد دوی لري. په ټوله کې یو څه روان دي. په اوسني شرایطو کې چین، پاکستان او ایران سره یو ځای شوي تر څو په افغانستان کې بله پروژه رامنځته کړي، او دا د امریکا په ګټې نه ده، ځکه امریکا مستقیمه همکاري لري په پټ شکل د طالبانو سره. او په دې مرکه کې د خبرې ته ښکاره ملا یعقوب اشاره کړې. موږ د امریکایانو سره په دوحه کې کومه توافقنامه لاسلیک کړې ده، په هغه کې هم موږ د القاعده په شمول د هر داسې چا چې هغه د امریکا او د هغوی د متحدینو دپاره خطر وي، د هغوی د افغانستان خاوره د هغوی دپاره د نه استعمال تعهد د دوی سره سوی دی. آیا چین، پاکستان یا ایران اوس غواړي چې د افغانستان نه استفاده وکړي تر څو د امریکا په خلاف کومه کړنه ترسره کړي؟ او آیا دې خبرې امریکا پریشانه کړې ده؟